یا من هل سکرین شیر کن. عبید استاد اوري ها و صحیح شو و صحیح شو. زما आवाज درځي ها و ستاسو آواز راځي. زما آواز اوري؟ ودا کله کله دا څه مشکلات پیښیږي کنه وروره. بس صحیح نور څه خبره نشته، زه تلم جمع ته وختي. دا ستا आवाज سلو راځي. یا من تدخل. و صحیح شو آواز می. اوس تېز شو आवाज دې اوس تېز شو. عبید استاد ښه یې طبیعت دې ښه ده؟ خیر دی الحمدلله، ته خپله ښه یې؟ ټیک شو. څنګه بیمار وې الله دې خیر کړي. والله چې لږ زما الرجي ده، بس هغه یو نیم ټایم کې ما داسې کیسي ډېر زیات مې خراب کړي. او نو عذابې دي. اوه ډېر زیات مې په عذاب کې. یاره بس نه بیا مونځ کولی شم نه چا سره کېناستی شم. ډېر بد حال. ها دا څه وې دا. بس علاج یې نشته یاره، ډېر زیات مې دغه وکړو. په ټایم کې مې څه میډیسن استعمالولو څه هغه هم راباندې کار نه کوي، ځکه چې بس. اخا نه ولا زما خپل عبید استاد لګي الرجی ده. زم دې الرجی نه په عذاب ملک کنه. نو زما تیار وي زم شته چې په خبر ته درمنډه وکم. د الرجي خو بس داسې علاج نشته، زه تللی یم خو د الرجي کوم سپیشلیست دغه دي که نه ډاکټران دي، هغوی سره بس هغوی وایي چې یاره چې څه نه ستا الرجي ده د هغې به پته لګي که نه مطلب. زه الله دې بې درته کور الله دې خوشاله. الله الله خوشحاله دې کړي. شکایت لري. الله خوشحاله کړي. جزاک الله. کلاس به شروع کوو انشاءالله. ښه. او کلاس شروع کنه څنګه دی خو خدا. کلاس شروع کوو. ښه. موږ دا سبق دغه پور ویلو. برانډ اخیری درس هم چې جنریک برانډ چې کوم بس سوا هغه ایزه زموږ په موږ بیس. ویلو. هغه زموږ بیسیک دوالي ولیدل دواړه کلاسز 3 هغه ته وکتلو انشاءالله پوه شوې به مې که نه. او پغې ان شاء الله بيخي پوه شوې مو په سر. ها. اوس چې دی مونږ کلاس شروع کوو صحیح ده. صحیح دی به صحیح دی. زمونږ مارکیټ چې دی هغه دی یو ای ای. صحیح ده که نه یو یو ای ای ای. ها صحیح ده. نو مونږ به اوس داسې کوو که نه، زمونږ پریکټیکلي کار دی دا کلاس چې دی زمونږ د پروډکټ هانټینګ دی. مونږ بیسیک وپېژندل صحیح. چې یاره امازون څه شی دی، په دې کې کار څنګه کېږي، مطلب په دې کې په کومو کومو طریقو سره به مونږ کار کوو که نه. کرایټیریا مو پېژندله. مهم. اوس به مونږ دغه بیسیک چې دي که نه دا مونږ اپلای کوو، مطلب مونږ به پریکټیکلي کار کوو. صحیح ده که نه. صحیح دی. عملي کار به صحیح کوو. دی. نو د دې نه صحیح دی ان شاء الله. اوس به موږ داسې کوو که نه، د امازون د یو ای مارکیټ چې کوم دی هغه ویب سایټ به موږ اوپن کوو. هغه به کوو صحیح دی. دا موږ څنګه اوپن کوو، موږ به داسې وکړو که نه. دلته به راشو کروم ته، مهم. سرچ بار ته دلته به مهم. سرچ کړو امازون. امازون. یو منټ د دې نه مخکې به ته یو کار وکړې صحیح ده. ښه. د دې نه مخکې به ته یو کار وکړي، لا دا موږ نه اوپن کوو. یو ایکسټنشن دی یو فری، ما تا ته ویلو چې یاره د پروډکټ هنټینګ لپاره موږ سره مختلف ټولز دي، تا ته ما ویلو. خو بیا تا ته ما وویل چې دا صرف یو ها نظر دی ته وګوره په بیسک کې، او دا موږ پریکټیکلي بیا به چې کله په دې موږ کار کوو نو ته به دا وپېژنې. صحیح ده که نه. صحیح دی. نو صحیح دی ان شاء الله. د هغې نه موږ سره چې کوم ټول دی ړومبنی ټول دی دا فری ټول دی. او د دې نه بغیر چې مهم. دی په یو ای مارکیټ کې چې دی ته کار نشي کولی. که دا تا سره نه وي ها دا کار به ډېر زیات کار سخت. نشي. لکه زه درته داسې ووایم، صحیح. که دا تا سره نه وي چې یو کار په 10 ورځو کې کېږي که نه د دې نه بغیر. صحیح شو. مهم. خو چې کله تا سره مهم. دا ټول راشي نو هغه ته په منټونو کې کولی شي. څومره فرق شو. د 10 ورځو کار د ډیر فرق 15 دی. ورځو کار چې دی هغه ته په منټونو کې کولی شي. په منټونو کې. بالکل بالکل. نو هغه هغې ته بالکل. وایي سیلر سپرایټ. سیلر. ګوره سپرایټ. ګوره دا دی. دا کتلی شي که نه سیلر سپرایټ کروم ایکسټنشن. کروم ایگزیستنس ایکسټنشن. ایکسټنشن. صحیح شو. دا دی دا په سرچ کړو. او دا به زه ګوره دا دی لومبی چې موږ سره راغلی کوم دا به زه وکړم. دا به ته ځان سره اډ کړي. ګوره ها اسانه طریقه یې ده بالکل ایزي. ګوره ګوره دا دی آلریډي ما سره چې دی دا به زه ریموو کړم. ګوره دا به داسې موږ سره ریموو کړم. ها ګوره دا آلریډي ما سره اډ دی، خو زه تا ته ښیم چې دا موږ څنګه اډ کوو. واو کنه چې بیل دز دا و. چې تا ته بیا ګوره
ګور دلته کتلی چې دلته به څه راشي add to chrome. صحیح ده کوم که نه؟ ځای کې؟ دلته ته کتلی چې کله دا موږ اوپن کړو که نه کروم کې ما ته ویل بالکل. add to chrome اه دا دی. دا په دې باندې به صرف صحیح. کلیک وکړي او add مم. extension دا به تا سره ډاونلوډ شي add به شي تا سره. دې ته به لږ ویټ وکړي دا به ډاونلوډ شي. دا به ډاونلوډ شي بالکل ایزي. تا ته مخکې زه د دې کمال ښیم ګور دلته ته کتلی چې دا ډاونلوډ کېږي. ما سره دلته صحیح در روان دی. لږ نیټ ایشو وي که نه دې ټایم کې لږ لیټ کېږي دلته پاکستان دی. ما دلته ډېره زیاته مسله یې موږ په هلته خو د م؟ هلته څه کېږي؟ هلته خو نه. وای وای فای نه ده ما سره دا دغه دي سیم باندې زه پکې جلم نو هغه ډېر زیات سلو شي ماسخوتن کې. ها 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 ها. دې ته اوس لږ ویټ وکړو چې دا ایډ شي بیا صحیح. تیز دی کنه ستاسو ځای کې به وای فای نه وي کنه؟ وای فای دلته ما سره نشته زه په دواړو سیمونو باندې پکې جلم خو بس دلته چې دی یاره مزه یې نه وي. کار پې داسې نه شي کولی. مم. بیا چې بیخي ناوخته شي که نه بیا ګزاره وکړي. صحیح. دا اوس ته وګوره دا دومره سیز خو نه دی او دا دومره ټایم نه دی. زه وشوم اورې اواز که نه دا اوس مونږ سره اورم اورم. دا مونږ سره اډ شو صحیح شو دا دلته کتلی شي. اوس اډ شو ګوره ها. دا دی سیل سپرایټ ایکسټنشن. اوس چې دی د دې نه بعد به مونږ څه وکړو د مم. امازون یو ای ویب سایټ به مونږ اوپن کړو. صحیح ده که نه؟ صحیح شو. مم. ګوره مونږ به څه وکړو امازون ډاټ اے ای چې ډاټ اے ای مونږ سرچ کړو د دې دا ای. مطلب دی چې دا د یو ای دی. صحیح شو د یو ای چې دی د امازون ویب سایټ دی چې کله مونږ ډاټ کام سرچ کړو دا به شي د یو اس اے. صحیح ده که نه؟ اه نو دلته چې دی امازون ډاټ اے ای دا ما سرچ کړو دا به زه اوپن کړم. صحیح شو مم. داسې به مونږ صحیح. سره شو شي دلته کتلی شي ګوره ها دې سایټ ته وګوره ډیلیورینګ ټو دوبۍ. صحیح شو اپډیټ لوکیشن. لوکیشن او ګوره دلته به ته دې ته ډېر زیات سوچ کې که نه دلته به خیال کې خامخا که دلته لوکیشن یا اوس خو ته دوبۍ کې چې ته انشاءالله ته ډایرکټ هم اوپن کړي نو تا سره به لوکیشن چې دی هغه به د یو ای راځي که نه امازون ډاټ اے ای چې سرچ کړي. مم. اکثر که ته چېرته مم. افغانستان کې یا په مطلب په پاکستان کې نو دلته چې دی ها. اکثر چې دی دلته دا لوکیشن چې دی دا راځي پاکستان ډیلیور. صحیح شو ډیلیورینګ ټو پاکستان نو دا بیا ته چینج کې مم. که دا تا سره چینج نه و نو بیا ها. که دا چینج نه و نو دا به تا ته ډېره زیاته مسله وکړي. صحیح شو دا به ته صحیح خامخا صحیح لازما ده. چینج کړي د دې چینج کېدلو طریقه دا ده ګور دلته چې دی آلریډي بس موږ سره چینج دغه کوی نه نو دلته به ستا نه زیپ کوډ غواړي. زیپ کوډ به ته دلته سرچ کړي لکه مطلب ته یو ای مارکیټ کې کار کې نو په کروم کې به سرچ کړي یو ای زیپ کوډ نو هغه زیپ کوډ به دلته ها. پېښ شي او دا به دلته اپلای کړي نو ستا لوکیشن چې دی هغه به د یو ای شي. صحیح شو دې پورې پوه شوې. هزار ځای به خپل لوکیشن وهي او بیا د استاد کنه. د ارزي چې ته کوم مارکیټ کې کار کې نو هغه به دلته دې ته به ګورې. اوس موږ سره آلریډي ټیک دی که نه صحیح دی موږ سره د دوبۍ صحیح ده. که ته صحیح افغانستان ده. کې را بیا تا ته دلته د افغانستان شو کېږي نو ته به بیا را چینج کې چې کوم مارکیټ کې کار صحیح. کې هغه کې. صحیح شو که نه؟ صحیح. صحیح شو. صحیح شو. ها اوس چې دی مونږه پروډکټ هانټینګ کوو مونږ به د ځان دپاره مم. پروډکټ فایند اوټ کوو پروډکټ به د ځان مم. دپاره ګورو. صحیح ده صحیح. کرایټیریا خو به تا ته یاد دی او بالکل ان شاء الله. هغه تا ته یاد ده اوس به مونږ هغه کرایټیریا رالو دلته به پروډکټ ګورو او هغه به په دې باندې اپلای کوو. صحیح مم. صحیح ده ها. اوس دې کې د پروډکټ هانټینګ سره بلا شی طریقې دي زه به تا ته زه به داسې کوم که نه احسان الله رو مم. ټولې طریقې به زه تا ته ښیم خو بیا به زه تا ته اخره کې وایم چې ګوره چې کومه طریقه چې ده ستا لپاره ښه ده او کومه چې ده هغه مطلب دومره فایده نه کوي. صحیح ده صحیح ده. صحیح ده. طریقې او سټریټجي خو ټوله صحیح ده خو بیا ورکې داسې طریقې دي چې هغه لکه زما مطلب د خبرې دا دی چې یاره زه به تا ته هغه طریقه ښیم چې په کوم باندې زه په خپله کار کوم. شاباش الله بشارك. صحیح ده صحیح. زه به تا ته دا ښیم لکه مطلب صحیح. زه به داسې نه کوم دې کې داسې طریقې دي چې هغه ستا نه ډېر زیات ټایم غواړي. صحیح به وي خو لکه دې بیا داسې مم. دی که نه لکه ما تا ته داسې وویل څه داسې طریقې دي چې یاره مطلب یو ته پروډکټ هنټینګ کې لکه هغه به ستا نه یو ورځ لري په یو ورځ کې به ته ها. 15 پروډکټ نه شي فایند اوټ کولی. بیا بله داسې طریقه وي چې زه به تا ته وښیم تا ته به زه وایم چې احسان الله وروره دا هم یو طریقه ده
او بل بیا د دې نه اسانه طریقه دا ده چې ته په یو ورځ کې مطلب 15 پروډکټ دغه کې ګوري. نو زه به تا ته وایم چې یاره ته په یو غنټه کې شل چې دی هغه پیدا کولی شي په دې طریقې سره. نو زه به تا ته هغه چې کوم اسانه ده هغه به تا ته بیا ښیم چې ته به په دې کار الله دې خوشحاله کړه. ژوندی اوسې به استاد خیر مهرباني. ها. الله دې روغ لره. اوس چې دی صحیح ده. لومبۍ ته ما سره دې ته مطلب ته دې ته ګوره که نه. لومبۍ طریقه مونږ سره دا ده چې بیسټ سیلر په تھرو باندې به مونږ پروډکټ چې دی فایند اوټ کوو. بیسټ سیلر اوس چې دی بیسټ سیلر صحیح شو. بیسټ سیلر لکه دا دی دلته کتلی مم. دا هغه پروډکټ دی ها. که نه چې په دې ټایم کې په امازون باندې په یو ای مارکیټ کې په ټاپ خرڅېږي. بیسټ مم. صحیح. په دې باندې به ته کلیک صحیح شو. وکړې په بیسټ سیلر. صحیح شو. صحیح شو. اوس دې کې چې دی احسان الله وروره مونږ ته به هغه پروډکټ شو کېږي دا دی ته کتلی شي چې دا په امازون کې په ټاپ دی. مطلب په یو ای مارکیټ کې دا هغه پروډکټ دی چې دا په ټاپ خرڅېږي. بیسټ پروډکټس دي. صحیح ده که نه. مم. دې کې چې دی اوس مونږ وایو چې یاره مونږ په دې کې فلټر لګو. مونږ وایو چې یاره مونږ ورکې داسې د خپلې کیټګري مطابق پروډکټ ګورو. بیسټ سیلر دی دې سایټ ته کتلی شي اني ډپارټمنټ. صحیح ده. صحیح ده. مم. دې کې به مونږ ګورو مم. دا کیټګریز دي. اوس دا ټولې کیټګریز دي. صحیح شو. صحیح شو. مونږ ورکې اوس چې دی دې کې ستا کومه کیټګري خوښه ده. بیوټي ده ورکې بیبي پروډکټس دی کمپیوټر الکترونیک فیشن ګفټس کارډ ګروسري هیلث ہوم اینڈ کچن موبایل فون. صحیح شو. آفس صحیح پروډکټ شو. پیټ سپلایر کوم کیټګري کې ځو تو وایه مم. کومه تو وایه. چې مطلب دې ګر یو خوښه بس هغه سړی ها. پکې به خوښ کی کنه. ګوره لکه زه تاته ویم که نه مم. یو دغه دی که نه یو دکان دی یو غټ شاپ دی ته هغې ته ورغلې مم. سټور دی او مم. هغې کې د بلا شی پروډکټ پراته دي لکه هغې کې چې دی د کچن پروډکټ ورکې پراته دي. صحیح شو. هغې کې چې مم. دي د موبایل سره ریلیټډ دا پروډکټ ورکې دي الکترونکس. هغې کې چې دي مم. مطلب د هر یو پیټ د خوراک سامان ورکې پروت دی که پوه نه شو ما پوه شو. ګډوډ پروډکټس دي. بیا چې دی شه. ته وایې چې یاره زه ورکې داسې پروډکټ ګورم چې هغه یو خاص کیټګري وي لکه ته وایې چې یاره د ہوم اینډ کچن یا الکترونیک سامان چې وي زه هغې ته ځم. صحیح ده که نه. عايشه بس. نو زه تا ته وایم چې صحیح. مونږ کوم کیټګري کې ځو. مونږ به دا هغه کې لاړ شو. دا بیبي بیبي پروډکټس به وسنګ دی خو کې ها بیبي دا دی بیبي او دې کې به لاړ شو. بیبي ته به ولیکه بیبي پروډکټس. اه. ها. اوس به مونږ دې کې داسې کوو که نه ګوره دې کې هم ته د ځان لپاره ښه پروډکټ فایند اوټ کولی دا پروډکټ دی تا سره احسان الله وروره زه تا ته طریقه ښیم چې ته په کومې مم. طریقې سره به هلته کار کوې په یو ای کې. ته به داسې وکړې که نه مم. دا مم. طریقه ده. اوس دا پروډکټ دی ته به دې کې ګوري هر یو پروډکټ به ګوري او خپله کرایټیریا به راځي او په هغې باندې به اپلای کوې. یاره دا پروډکټ چې دی ما تا ته مم. ویلي چې یاره یو ښه پروډکټ به څه کرایټیریا وي ته به هغه ټول خصوصیات چې دي هغه به ته دې کې ګوري. صحیح ده. یو پروډکټ شاباش. به ګوري که مم. هغه دې ورکې پیدا کړو لکه فار ایگزامپل دا پروډکټ دی او ستا کرایټیریا په دې باندې فټ شو. صحیح شو. ستا کرایټیریا په مم. دې باندې راغله او تا مم. وویل چې یاره اوس دې په کوم ګورو یو پروډکټ درته ښیي. لکه مثال دا پروډکټ زه مم. اوپن کوم. صحیح ده. یو مثال زه دا لږ صحیح. راکم کوم دا څیزونه دا بیا مونږ تنګوي. صحیح شو. ها. احسان الله ورو مونږ چې دی که نه مم. دا پروډکټ چې دی دا مونږ ګورو چې یاره دا پروډکټ زموږ د کرایټیریا مطابق دی او که نه. صحیح ده که نه. شاباش. دا ما صحیح. دا ما اوپن کوم. دلته چې دی مم. زه یو بل هم اوپن کوم دا هم زه اوپن کوم. ها. دا پروډکټ ما اوپن کوم. اوس زه دا ګورم دا بس دې ته به لږ صبر وکړو دا نیټ لږ سلو دی. صحیح ده. صحیح. صحیح ده خیر. اوپن
ما تا ته ویلي احسان الله وروره ته به ما ته وایې که نه، ته به ما ته دا وایې. ګوره مونږ چې کوم اکسټنشن اډ کړو که نه احسان الله وروره، تا ته چې ما مخکې ویل چې یاره دغه دی ها. سیلر سپرایټ، د هغې څه کمال دی او د هغې څه فایده ده زه تا ته ښیم. د هغې فایده دا ده که نه، دلته چې ته ګورې د برانډ نوم یې څه دی؟ جانسن. دلته که جوسن بیبي. جوسن. سیلر چې دی په دې وخت کې څوک دی، په دې وخت کې څوک دا خرڅوي؟ امازون دی. امازون خرڅوي. دا مونږ ته وایي چې کوم یو کیټګري ده؟ بیبي. اورما. صحیح شو، دا بیبي او کیټګري بیبي. ده. دلته چې دی څومره سیلر دی ورکړي؟ 22. دلته موږ ته څه وایي چې څومره فولفیلمنٹ بای څه شی دی؟ امازون. امازون دی. صحیح. صحیح ده. اف بی ای سیلر. صحیح شو. اه. نو دا ټول چې دی دا موږ ته څه ښایي؟ دا موږ ته چې دی هغه ارس ټول خصوصیات مونږ ته ښيي. دا هغه ټول دی، هغه ایکسټنشن نه دی چې موږ اډ کړو. که دا چېرته تا سره نه وی نو دا بیا تا ته نه شو کېدلی. دا ټول دا خو بیا دا خو بیا ډېر ښه ټولز دی، ښه هر څه معلومات درته پکې کېږي که ټول نه. معلومات دا نو دې یو یو چیز پسې ته ګرځې والله چې دا یو پروډکټ دی ته په 2 غنټو کې دا معلوم نه کړي. صحیح ده که نه؟ نو دا به خامخا لازمه اه. ده. نو اوس زه تا نه تپوس کوم ستا چې دی زه اوس معلوموم چې کرایټیریا چې ده په دې باندې اپلای کېږي او که نه، او تا ته یاده ده او که نه هغه کرایټیریا. لومبی به مونږ داسې پیل کوو که م. نه احسان الله رو، مونږ ویلو چې یاره د یو پروډکټ بي اس آر څومره وي؟ بیا اثر کم از کم چې دا ستوري ښيي که نه، موږ ورته ستوري وایي چې دا د 3 نه پوینټ دی نه کم نه وي که نه. بي اس آر بیسټ سیلر رینک ما تا ته ویلو چې د یو نه واله تر 1.5 زره پورې وي تقریبا. یاد دي؟ او بالکل هو صحیح خبره، صحیح خبره. صحیح شو. م. دلته څومره دی؟ دلته اوس موږ ته عبید استاد موږ ته بي اس ار دلته ښيي په دې ځای کې. دا دی بي اس آر دا دی. خدا دا ګوري تا ته. دا اثر دی. او دا بي اس آر دی څومره دی د دې؟ د دې 9 دی. 9 دی. دا ښه دی، ښه ها. پروډکټ، ښه پروډکټ دی. بي اس آر یې ټیک دی، صحیح دی. او خو او ښه دی. او ښه دی، بالکل. ښه دی. ها دویم پاس شو زموږ. دا ستا اواز کله بند شي کله دغه شي، نو ځکه دا چې ما دا خبره اواز اوس دې کله خاموش شي او کله اوس راشي کنه. اوس زما اواز صحیح دی؟ او صحیح شو، او صحیح شو. صحیح شو. ها نو خالي بي اس ار چې دی مطلب دغه دی، دا اوس ښه پروډکټ دی. دا ښه پروډکټ دی. صحیح شو. یو دا شو موږ سره. دویم چې دی که نه، موږ به داسې کوو چې بي اس آر خو یې دا شو، موږ به اوس داسې کوو دا هم پاس شو موږ سره. موږ به ګورو چې یاره بله څه خبره وه ته ما ته ووایه. بي اس آر ها. ما ته د دې دغه وایه کرایټیریا راته وایه، بل به ورکې څه خاصیت ګورو، خصوصیت. عبید استاد आवाज سے بند کیږي نو. اواز مې صحیح نه دی اوس. یو منټ. ستا نت کې فکر کوم مسله ده، زما خو نت دلته صحیح. اوس مې اواز صحیح نه دی. او صحیح شو، صحیح شو. ها او د دې نه بعد ورکې موږ څه ګورو؟ د دې نه دغه مطلب بیا ساري خوي هم؟ او دغه پروډکټ چې ده امازون په خپل به نه خرڅي، ها ځکه اوس امازون سره اوس مقابله نشو کولای. اوس واوره صحیح. اوس زما خبره واوره. دې کې چې کوم سیلر ناستې دا دي ها احسان الله رو، مم. دا ټول سیلر دي. ګور دا سیلر دي. دې سایډ ته ګوري دا ټول موږ ته دام ښه چې په دې کې کوم سیلر ناست دي. دا ټول ځوانان چې دي دا سیل کوي، دا پروډکټ خرڅوي. او ټول دا څه. نمونه چې لاندې کوم لیکل شوي دا ټول سیلران دي که نه. اوس دې کې ته امازون وګوره کنه چې امازون پکې څه وکنه. دا دی ګوره ورته په ټاپ څوک دی؟ امازون دی. امازون یې خرڅوي کنه. او دی خو خرڅي. امازون یې خرڅوي او په ټاپ باندې دی مطلب ګوره دې کې دا مرض دی د امازون مرض درته ښیم چې دا ولې د دې نه موږ ولې یېرېږو. ګوره ما تا ته ویلي په بای بوکس چې دی که نه، بای بوکس ما تا ته ویلي بای بوکس څه ته وایي؟ بای بوکس دې ته وایي چې مطلب یو شیش چې ده مطلب درې دکانداران دي او هغه بای بوکس به ټولو ته میلاو شي، ټول دی. او کنه یو کس یې خرڅوي هغه سره بې پکار نه ده. ها اوس چې زه تا ته ویم که نه مطلب لس دکانداران دي یا 15 دکانداران دي که نه، اورې؟ او ها احسان الله رو، لس دکانداران دي یا 15 دکانداران دي او یو څیز خرڅوي. صحیح ده؟ یو څیز خرڅوي او بالکل
او دا څلور واړه چې دي دوی مطلب یو شی په $10 باندې خرڅوي یا په 10 درهم باندې خرڅوي. صحیح ده. څلور. او او دا یو چې دی کنه دا یو چې دی په 12 درهم باندې خرڅوي یا په 10 درهم خرڅوي یا په 15. نو ګاګ به کم نه علي. شابه. گاگ بهم دغه یو نه اخلي کنه ډیر ځان خرڅي. دا ارزانه خرڅوي. اوس زه تاته وایم دا دلته څه لیکلي دي پرایس. پرایز. امازون دی دا په ټاپ دی کنه. اه. بای بوکس مطلب د سره دی. دلته وګوره دی په څو خرڅوي. په څو خرڅ. دی په 14 درهم 14.30 درهم باندې خرڅي. اوس دا بل په څو خرڅوي. دی په 22 خرڅي دا بل په دا 22.99 خرڅي. اوس ګوره ښه د یو بل چې کوم پرایس څومره دغه کېږي هغه مطلب دا بای بوکس به هغه ته ځي. ګوره دی څه ورکوي دی د ټول نه مطلب ارزانه دا ورکوي. اورې که نه. اه په اه څوار اه دی په 14 ورکوي دا بلې په 2.0 باندې ورکوي. بیا اه. مطلب په دویم نمبر د سره دی. اوس چې دی د ده نه ګران ورکوي لږ ده ته وګوره په 2.99 نه باندې. نوی ورکي. بیا په دسې دریم راځه نمبر کته. اوس ده ته وګوره دی په 30 باندې ورکوي 30.15 باندې. اه. بیا د سره دی ام. بیا د دې نه چې دی دا لږ دغه ورکوي که نه ښه ورکوي داسې ګوره د یو چې دی دا پرایس دغه دی که نه خو دا نیو سیلر ام. دی. داسې ګوره ورته صحیح. چې څومره څوک پرایس راکموي نو امازون چې په کوم کې که نه هغه دا کار کوي چې هغه پرایس ډېر زیات راکموي. دته وګوره ها. بس بیا چې د همدې نه اه. خرڅېږي بس نور چې دي هغه بیا ناست دي همداسې ناست دي هغه نه بیا نه خرڅېږي. امازون نه مونږ په دې نو وجې دا لري. نو دا نور خلک د سره ولې کار کوي خدای والی چې د سره مقابله هم نشي ګوره کولای کنه. دې کې دوه خبرې دي دې کې دوه خبرې دي. یا ورکې داسې کس یو کس که نه په څه باندې نه پوهېږي بس صرف دا سیز دی که نه اوس چې تا ته پته ولګېده ته دې ته نه ورځې. ټیک ده. ام. تا ته اوس پته مطلب ولګېده دا نه پوهه خلک ورته ورغلي دي نو. یا ناپوهه خلک یا داسې وشي یا داسې وشي که نه چې اوس لکه مطلب زه یې خرڅوم ته یې خرڅې زمونږ چې دی بس دغه ښه برابر دی که نه بس دومره دغه پرایس ام. نه راکوم بس एकदम پکې امازون په منځ کې راشي که نه ام. لکه مطلب صحیح. اچانک رادن نه شي چې هغه رادن نه کړي بس هغه ام. پرایس چې دی راکم کړي داسې هم شوي دی. او یا داسې کسان هم وي چې یاره هغوی ته پته نه وي او بس دغه وکړي څه ورته وایي. ما تا ته او. مخکې ویلي چې یاره نیم حکیم چې دی هغه څه خلک څه وایي نیم حکیم چې دی هغه خطره جان او نیم مولا او ام. خطره ایمان. نو دا اکثر داسې کسان دي اه. چې هغوی سره پراپر نالج نه وي بس صرف د امازون دا نوم یې اورېدلی یا مطلب داسې اخوا دېخوا یې کړي نو ډایرکټ بیا راشي نو بیا هغوی ته دا مسله وي دې کې چې اوس څومره سیلر ناست دي دا ټول غریبانان چې دي که نه دا غرق چې دا امازون ته تر غر څو دی. چې امازون ته تر څو وتی نه وي د دوی نه به د سره خرڅېږي. نه به خرڅېږي بالکل. صحیح ده که نه. صحیح نو شو. امازون چې دی امازون نه مونږ ځان ساتي. صحیح شو. امازون په کې دی دې نه به او ځان. دلته عبید استاد مونږ ته چې اوس ویل امازون پر ټاپ کې دی کنه مونږ هم د دې نرخ نه معلومو چې یاره د امازون دی مطلب نرخ ارزانه دی بس دی په کې ټاپ روان دی. چې هم هر دې چا نرخ نه پته لګي. او د دې نه هم پته لګي زه تا د بل ځای نه هم دغه کوم که نه ته چې اوس وایې که نه چې بای بوکس چا سره دی یو چې دلته کوم په ټاپ ام. و که نه نو بای بوکس به هغه سره وي. صحیح ده که نه. اوس ام. اوس د ټول نه لاندې چې کوم دی که نه زه به درته داسې ویم ګورداري ده په 15 لګولی که نه او. په 15 که ده چېرته پرایس راکم کو امازون چې دی څو لګولی 14.30 که نه ام. او دا رالی او. ده ولګو 14.9 نو ډایرکټ به دا په ټاپ راځي. خدا به اول سر کې راځي ها. دا بیا په ټاپ راشي چې چا دا د دغه مقابله ده. امازون هغه چاته بای بوکس ورکوي چې د چا پرایس کم وي چې د چا پرایس. شاباش. صحیح شو. اوس چې دی که نه ام. دې کې اوس تا ته زه یو بله خبره کوم دا خو د امازون خبره شوه. صحیح شو. اوس دې کې چې دی ما تا ته ویلي چې موږ به ګورو چې بای بوکس چې دی هغه روټیټ کېږي او که نه بای بوکس چې دی ټولو ته عیشه. ملاویږي او که نه نو تا ته به څنګه اه. پته لګي اوس چې دی کې امازون نه وي او دا نور سیلر پکې ناست وي ام. مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا بای بوکس ټولو ته میلاویږي او که نه صرف د یو کس سره دی. د دې دا طریقه ده که نه احسان ام. الله رو ته به داسې ام. وکړي ته به داسې وکړي ام. لکه اوس دلته په ټاپ باندې امازون دی یا مطلب بل سیلر دی لکه مطلب علي دی که نه یا او مطلب بالکل. داسې بل نو ته به داسې چل وکړي که نه ته به داسې وکړي د دې نه په موبایل باندې یو تصویر والي چې بای بوکس میلاوي دغه کې معلومې د دې نه په موبایل یو تصویر والي د دې چیز نه ټیک ده د دې نمونه نه. د دې نه به یو تصویر والي نو ته به داسې ښه. وکړې که نه په نن به ته وګورې چې یاره په نن باندې علي چې دی په ټاپ دی یا چې دی مطلب احسان الله چې دی دلته په ټاپ دی عبید چې دی په ټاپ اه. دی
ته به وګورې سبا به راچک کی چېره احسان الله چې دی هماغه رنګ احسان الله په ټاپ دی که نه بل سیلر چې دی په ټاپ دی که بل په ټاپ و د احسان الله په ځای باندې عبید راغلی و دلته نو ته پوه شه صحیح. ته پوه شه چې دا بای باکس چې دی دا ټولو ته میلاویږي کله عبید سره یې، کله علي سره یې، کله احمد سره یې، کله احسان الله سره. ها ها ها، صحیح او که نه صحیح ده صحیح. نن یې چک کا سبا وګوره عبید په ټاپ دی بله ورځ یې چک کا تصویر خو به تا سره یې که نه شابه صحیح، بالکل بالکل. بله ورځ هم عبید په ټاپ دی بس بیا ترې ځان ساته بای باکس چې دی صرف بیا. عبید سره دی که دلته ته ورغلې ته به ورسره هسې ناست وي او صرف به زما نه خرڅېږي دا چې دی دا یو ټریک دی دې هر څه ته نه صحیح پوه شوې که نه صحیح. بالکل بالکل بالکل. ها اوس چې دی موږ وایو چې برانډ به پکې وګورو چې برانډ خو به پکې نه وي یا دلته د څه نوم دی د دې جانسن بیبي جوسن بیبي. جانسن بیبي دلته چې دی چې کوم څومره سیلر دي دې کې جانسن بیبي وګوره ګودنس ګولف ایج کاسمیټک مدینه داري نشته پکې نشته پکې. صحیح شو خو دا د تا تاسې را کوم دلته پکې امازون ناست دی، دې ته د سر د ورتللو ضرورت نشته. ها ها. ها بل به د دې نه بعد مونږ ګورو ویریشن به پکې ګورو ها احسان الله رو مم. مم. ویریشن ویریشن چې دی ویریشن چې په کوم یو دغه کې زیات ویریشن د ویریشن مطلب دی چې لکه مطلب یو پروډکټ دی په هغه کې یو مطلب یو غړی ده صحیح ده یا یو د موبایل کور دی په هغه کې چې مم. ویریشن مطلب کلر دی پکې سپین تور زیړ مختلف کنه که دا پکې مم. زیات نو دې ته هم په سکات کې مه ورغه چې زیات ها. ویریشن پکې لکه کلرونه پکې زیات دي رنګونه پکې زیات دي دلته ته وګوره دې کې څومره ویریشن شپږ دي. شپږ دي ګور دا هم دا یو څیز دی اور درته لاندې بیا ښیم صبر وکړه ویریشن که ویریشن پکې مې دې ته زه درته طریقه ښیم چې ویریشن به بیا موږ څنګه معلومه موږ ته به بیا هغه ویریشن ته به موږ ځو چې کوم زیات خرڅېږي لکه اوس موبایل کې مم. اکثر دا څه که نه ته به لاړ شې ځان له مارکیټ کې خلک یو څیز لي کلر لکه اوس کپړه ده هماغه یو څیز وي مم. هماغه یو کوالټي خو خلک وایي هلکه دې کې چې دی که نه تور کلر چې دی ډېر ښه ښکارېږي خلک تور اخلي بیا. یا وایي یا ها. سپین پکې ښه ښکارېږي نو موږ به بیا ګورو چې یاره کوم یو چې دی ګاهک چې دی هغه زیات اخلي نو هغه د لوزو طریقه ښیم چې به موږ څنګه معلومو چې ګاهک کم یو زیات خوښوي مم. ټیک ده که نه هر ها. درته زه ښیم خو ویریشن دې کې څومره دي شپږ ویریشن شپږ دي. ګور دلته ښکته راشه دا دی ویریشن دی 1 2 3 4 5 تین. 6 ګوره ورته ګوره لومبی به دا چیک کو ګوره دلته دا څو خرڅېږي احسان الله رو دلته وګوره دا د دلته میاشتې دا د میاشتې 1 1000 کې لیکل دي. هزار ها. هزار پلس مطلب د زرو نه زیاتې خرڅېږي ها ها. د میاشتې صحیح ده د میاشتې زر نه زیات خرڅېږي. زیات خرڅېږي نو دلته به ته وګورې دلته به موږ په دې کلیک وکړو که نه چې کوم یو دا نور ویریشن چې دي مطلب دا څومره خرڅېږي د میاشتې صحیح ده ګوره دلته دی مم. په دې به اول کلیک وکړو مم. په دې باندې کلیک وکړو هماغه یو څیز دی مم. یو منټ اوس به راته پته ولګي یو منټ صحیح. د دې منثلي سیل موږ ته نشو کېږي یعنې بل نه ویریشن شو. بل به وګورو. په دې طریقې سره به ته ګورې دا ښه داسې وکړه که نه صحیح. لکه داسې هم پکې راشي اکثر چې دی ګور دې ته وګوره هماغه یو چیز دی که نه صرف دا پیک کې فرق دی هغه یو پیک و او دا دوه پیکه دي هغه د میاشتې څومره خرڅېدو 1000 1000. او دا 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 اته لګ لري که 50 دانې خرڅېږي. 50 دانې خرڅېږي لکه مطلب دا زیات نه خرڅېږي دا زیات نه خرڅېږي. هغه زر خرڅېدلې زر یونټې خرڅېدلې ګور دا زری بل ما خرڅېږي. اوپن کو بل دا نه شو کوي دلته دا هم نشو کوي. دا اکثر نیټ کې راغلی دا شو کوي خو دې ته چې لږ ویټ وکړو مم. دا به وګورو
مطلب دی کې چې کوم یو تیز خرڅېده هغه به مونږ سلیکټ کوو کنه. هغه به موږ سلیکټ کوو. صحیح ده. په دې طریقې سره م- ویریشن. او ما تا ته ویل چې منتلی سیل به ګورو. منتلی سیل څومره دی د پروډکټ چې څومره خرڅېږي، م- کم از کم چې 200 وي. سل 200. سل 200 کنه، دینه کم بیت نه خرڅي. بل زه تا ته دلته یو طریقه ښیم که نه، چې د یو پروډکټ لکه زه تا ته ویم یو شی دی که نه، په لومبۍ میاشت کې چې هغه مارکیټ ته رالو، ټیک ده، م- د هغې م- د هغې قیمتو تا ته پته ولګي چې را په 30 درهم باندې میلاوېدو، ټیک ده. م- په م- دویم په دویمه میاشت کې چې تا وکتو یاره د هغې قیمت خو 20 درهمو ته راغلی، صحیح شو. په دریمه میاشت م- کې چې تا وکتو د هغې قیمت چې دی 15 درهمو ته راغلی، بله کې 30 ته، م- مطلب چې میاشت تېرېږي هغې قیمت چې دی هغه راښکته را روان دی. نو څه دې خیال دی چې دغه م. پروډکټ ته دې ته ورتلل پکار دي که نه دي ورتلل پکار؟ نه نه، دا خو الریډي لو را روان دی، همداسې راښکته کېږي. راښکته کېږي. نو اوس چې دی موږ له به م- څنګه پته لګي چې یاره د دې پروډکټ قیمت م. چې دی ښکته را روان دی؟ صحیح. دا به موږ داسې معلوموو. دلته ته کتلی شي دا 14. 14 کې وایي دا چې کله مارکیټ ته رالی نو د دې قیمتو مطلب 18 درهم. او 13 درهم. 18 درهم ده. اوس چې دی د دې قیمت چې دی او دا دی 14. 14 دی. مطلب 22% چې دی دا راښکته شوی دی. نو زه تا ته ویم که نه راښکته شو. چې د لس م- 15 نه پرسنټ نه د دې قیمت راښکته شوی دی 15 درهم نه، او 15 م- فیصد نه، دې ته ورتلل نه م. دي پکار. ځکه دا اوس ښکته را روان دی. 22% ډېر غټ دی. 22% چې دا راښکته غټ دی. ډېر غټ ګیپ دی، ډېر مطلب لوس دا راځي چې ته دا بلې میاشت کې وګورې کېدای شي چې دا 15% ته راغلی یا 13 ته راغلی. بالکل. دې خبرو ته ورې خیالي. صحیح. او بالکل بالکل صحیح. ریټینګ ته به یې ګورې. ریټینګ دې څومره دی؟ ریټنګ سلور دی. مطلب صحیح دی که نه؟ ما ریټنګ خو صحیح دی فی الحال. ریټینګ دې صحیح دی. نو زه تا ته دا وایم که نه، لکه ته به دې کې مونږ سره څه کرایټیریا ګوره، دا هم مونږ سره ټیک نه و دې کې. بل پکې څه ووه؟ بل پکې دا و مونږ سره چې په دې کې امازون ناست په خپله، او دې لیست امازون دا. پکې نه. ها، امازون ګوره داسې چې کوم ښه پروډکټ یې هغې کې ناست اوس دا چې دی که نه دا د میاشتې تقریبا څومره خرڅېدل دلته نه شو کېږي. دا دومره ښه پروډکټ نه دی. نو دا امازون چې دی په دې کې اوس نشته. دلته چې ته وګورې نشته پکې دی. په دې کې امازون نه دی ناست. اکثر چې کوم ښه پروډکټ دي ته امازون راځي، ټیک ده. او امازون چې دی دا بس بلا بچی دا ورکې ناست، دا به خامخا راځي. نو پروډکټ هنټینګ چې دی ډېره مزه هم کوي، دې ته به لږ ټایم ورکوي چې ته پوه شي که دی نه. دی. بیا چې ته دې ته یو نظر ګورې احسان الله رو، تا ته پته لګي چې یاره دا پروډکټ چې دی دا ښه پروډکټ دی زما لپاره، ټیک شو. دا بل پروډکټ چې دی دا ګورو. ګوره دا دی. ګوره دلته مې امازون چې دی وګوره، سیلر چې دی څوک دی دې وخت کې؟ امازون دی. او دې امازون دی. امازون یې خرڅوي. دا ستا بیټري لو شوه؟ نه نه نه، ما سره خو بیټري ده. ته خپله وګوره، تا سره چارج ختم شوی نه. صحیح ده. پر کړی. ها، صحیح ده. ها، تا ته ما ویلي وو که نه احسان الله رور چې ګوره برانډ یې دلته څه دی؟ پیمپرس. پمپ پمپر. پیمپر صحیح شو. سیلر چې دی هغه مطلب امازون دی. چې سیلر امازون دی، مطلب بای باکس هم د سره دی. بي اس آر چې دی موږ سره صحیح دی. څومره دی؟ 5 دی. 5 دی. ټیک دی. ویریشن په دې کې څومره دی؟ دلته وګوره دا دی. ښکاري درته؟ هلو.
اوري. او زما आवाज صحیح دی. اوس شو به استاد انا کاور ورا. لیپټاپ دې چارج ته کېږده لږ صحیح ده. یم کې مې خو د اوس په دا ټیم کې سوچ مې کنه ور کړو او پات. ما دلته مونږ سره او صحیح شو. ما سره بجلی هم نه وي که نه، نو دغه یې نو ډېره او سخته دا ګرمي. تاسو دلته ډېره سخته ګرمي ده. والله څه کوي. لا دې رحم بس. ته دې پورې پوه شوې که نه، تا ته مې وویل تېره. او دې پوه شوې پیمپر دې راړولې واغې کې لګیا وو. خو ان شاء الله په دې خو ورسېدو. نو سیم رنګې همدا کرایټیرین دی. ما تا ته وویل چې څه به کې دغه ته به یې ګورو، بي اس آر ته به یې ګورو. صحیح ده بالکل. امازون په دې کې هم ناست دی، امازون به ورکې ګورو، برانډ به پکې ګورو، بل به صحیح ده ویریشن ته ان شاء ګورو. الله. ویریشن که پکې زیات وي نو ویریشن کې به موږ هغه ویریشن ته ځو چې کوم سیل زیات وي، چې کوم ډېر خرڅېږي. صحیح شو. د دې نه بعد چې صحیح دی، ده. د دې نه بعد به موږ دلته ریټینګ ګورو. صحیح. ریټینګ به یې وګوري، او دلته چې دی بل به ته ګوري چې منفي سیل به یې ګوري، د میاشتې چې دا څومره خرڅېږي. صحیح شو. دا 1K ورکړي که نه. 1K مطلب 1000 پلس، د زر مطلب د زرو نه زیات خرڅېږي، د زرو یونټونه. ټیک شو. بل دلته به ګوري د پرایس کې، اوس دې کې دغه نشته، پرسنټیج په دې کې نشته. پرسنټیج چې پکې زیات و نو دې ته به موږ نه ورځو، ځکه د دې پرایس راکمېږي ورو ورو. صحیح. بل خبره پکې دا و، ما تا ته ویلي چې داسې پروډکټ ته موږ نه ځو چې د هغې پرایس د څومره نه زیات وي، د څو درهمو نه زیات وي، د پنځه مطلب څلوېښت یې خو نه. د څلوېښتو نه زیات وي، نو دا چې دی دې ته به موږ نه ځو. څلوېښت نه. صحیح ده که نه. دا داسې ډېر قیمت ده. او داسې پروډکټ ته به موږ نه ځو. صحیح شو. نو دا موږ سره لومبی میتود و. بیا چې کله زه تا ته یم چې کله پروډکټ تا ته پیدا شي چې د هغې ریټینګ هم ښیي، هغې کې امازون هم نه، د هغې بي اس آر هم ښیي، د هغې منتلي سیل مطلب د منتلي سیل چې دی هغه هم صحیح وي. او بل چې دی په دې کې سیلر به یې موږ ګورو چې سیلر کم از کم چې پکې 3 وي. صحیح شو. 3 سیلر، خو داسې 3 سیلر به وي چې د هغه نیو سیلر وي. اوس به تاسو څنګه پته لګي چې دا نیو سیلر دی؟ اوس درته زه وایم، دلته چې ته کله راښکته شي موږ به داسې سیلر ګورو که نه چې یاره هغه زموږ په شان نوي، مطلب دې پروډکټ ته راغلي دا خرڅوي، خو هغه داسې وي چې نوي راغلي. صحیح شو. د امازون چې دی پالیسي ګوره، د امازون دام د امازون یو الګوریتم بای باکس هغه کس ته ورکوي چې هغه چې دی زوړ سیلر وي، هغه د ډېر ټایم نه په امازون باندې کار کوي. نو موږ به ګورو چې یاره داسې پروډکټ ته به ځو، داسې لیسټنګ ته چې هغه دغه یي هغه نوی وي، لکه زمونږ په شانتې نوی. نو ته به دلته راشي، دلته ته کتلی شي، ښکاري درته که نیو فور سیلر. یا په ښکاریا. یا په دې باندې کلیک وکړه، او یا په همدې باندې کلیک وکړه، داسې ګوره ورته په دې باندې به کلیک وکړي. ګوره دا دی که نه، دې ته وګوره کلاسیک آیټم. چې داسې سیلر ته به مونږ ګورو، د ریټینګ ته به مونږ ګورو چې د یو سیلر ریټینګ چې دی که نه، بس د 10 نه زیات نه وي، د 20 نه زیات نه وي، د 20 نه یا د 10 نه زیات نه وي. که د 20 نه د دې ریټینګ زیات دلته وګوره، نو دا چې دی بیا دا نوی سیلر نه وي، دا زوړ سیلر دی. صحیح شو. دا زمونږ د مقابلې نه دی، دا زمونږ ګوره دا چې دی د 15 دی. ته پکې ګورې چې د هغه ریټینګ چې دی د 0 نه واله تر څو پورې وي، تر د 20 پورې وي. شلو پوری. چې داسې پکې 3 سیلران ناست. ښه. پوهېږې زما په خبره؟ ها بالکل ها.
دغه کېږي خو نه، بور کېږي خو نه. نه 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 نیم بوره. تا ته خپه یم چې ته بیماره مې. ته بور نشي راته. نه نه نه، هېڅ خبره نشته. صحیح ان شاء الله. ها. پوه شو، دې پورې پوه شو که نه؟ ها به بالکل ورسېد ان شاء الله. ها زه اوس به چې دا ده، ویډیو ګورم بیا به ان شاء الله ما صحیح بالکل شو. ورسېږي. ها اوس زه تا ته وایم که نه، اوس چې دا پروډکټ دی، لکه مثال دا پروډکټ دی، دا پروډکټ دی، د دې چې دی هم. دغه هم ښه دی، بي ایس آر هم صحیح دی. صحیح شو. پاس دی، هسې هم. مثال دی، دا مثال درکوم. د دې بي ایس آر هم صحیح دی، صحیح ده. د دې ریټینګ هم صحیح دی، دې کې امازون هم نشته، هم. دې کې برانډ هم نشته، د دې منتلي سیل هم صحیح دی، د دې ویریشن هم په دې کې کم دي نشته. په دې کې چې دی درې سیلر ناست دي، درې څلور سیلر دي، یا مطلب زیات دي، خو داسې سیلر دي، درې پکې داسې سیلر دي، لکه دا ضروري نه ده دې کې شل سیلران ناست دي، خو موږ به ګورو چې یا کم از کم په دې کې دوه درې داسې سیلر وي چې هغه نوي وي. نو په دې کې نوي سیلر هم ناست دي. صحیح شو. بای باکس هم ټولو ته ملاویږي. هم. اوس به د دې نه بعد ته څه هم. کې، ته به داسې کې، ته به یو شیټ جوړ کړې چې دغه ډیټا تا سره پرته وي. شیټ به څنګه جوړې؟ ته به لاړ شي ګوګل، هم. دلته به ګوګل کې سرچ کړي ګوګل شیټ، ګوګل هم. ګوګل شیټ داسې به سرچ کړي ګوګل شیټ. هم. دا به ته اوپن کړي دلته. موږ به د ځان لپاره یو شیټ جوړ کړو چې دغه ډیټا موږ سره محفوظ پرته وي، چې موږ یې ځان سره کړو چې بله ورځ هم. موږ کار کوو په دې باندې. ګوره دلته به ساین ان وي، ستا جیمیل چې دی هغې باندې به دا ساین ان شي. هم. دلته به ته راسې دا دی بلینک پرېږدي، په دې باندې به کلیک وکړي. یو ځل. هلو، आवाज اوري؟ السلام لارو، आवाज में اورم. आवाज में اوري؟ ها واو راځي. ها چې کله ته دا دلته اوپن کړي که نه، احسان الله ورور، دلته به تر ځان لپاره یو شیټ جوړ کړي. څنګه شیټ به جوړې؟ داسې به جوړې. ګوره ها، هم. ګوره 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 ګوره، دې ته به نه تنګېږي. ها دا کار به کې. نه صحیح ده. ګوره دلته اوس ما سره نېټ کمزوری شو، دلته دا مثلا ګوره د شیټ به موږ جوړه، دلته دا الریډي جوړ دی. ګوره ها، موږ به ګورو داسې به کې ساده شیټ به جوړ کړي. دا دی که نه؟ هم. دا کار کوو. ها دلته چې دی که نه، ښکاري درته هم. احسان الله ورور؟ ها واو. ګوره اریا. ګوره ایسن به دلته ولیکو. ایسن د یو پروډکټ ایسن چې پوره ډیټیل دار یو پروډکټ پروت وي. صحیح شو. د ها. هغې د ها. ایسن پسې کومه کرایټیریا ده؟ کرایټیریا به موږ د ټول پروډکټ کرایټیریا به موږ دلته راکړو. بیا د هغې نه بعد څه دی؟ د پروډکټ څه کې ایسن، بیا برانډ. ها. ګوره د هغې نه بعد ګوره دلته به یې ګورې، ګوره دلته چې کوم پروډکټ کې کوم خصوصیات دي که نه، هغه به ته راکړي. یو من حضرت او سلیمان، لکه مثال دا پروډکټ دی د ده ایسن. صحیح شو. ایسن به ورکې ولیکي. هم. برانډ، صحیح ده. برانډ به ولیکي. صحیح شو. د هغې نه بعد د هم. څومره سیلر دی ورکړي، هم. څلور سیلران دی ورکړي. څومره بي ایس آر دی؟ پنځه بي ایس آر دی، هم. پنځه. د هغې نه بعد منتلي سیل څومره هم. دی؟ څومره دی؟ 1 کې. هم. صحیح شو. ون. ریټینګ یې څومره دی؟ ریټینګ یې ته ولیکو. دا چې دی دا به ټول موږ شیټ کې اچوو. ګوره ورته ضرورت څه بور کېږي به نه. برانډ دی، صحیح ده. ایس ان ما ولیکو، برانډ ما ولیکو. د هغې نه بعد به څه ها. ولیکم؟ سیلر به ورکې ولیکم، سیلر. ها. اوس درته زه وایم، ښه ته به اوس پوه شې، ذهن به دې کلو شي. سیلر. د هغې نه بعد څه دی؟ ها. برانډ، ایسن، سیلر، منتلي سیل.
اه. منفي. منفي فين؟ اه. ده أغينا بعد. سيف. ريتنج. ريتنج. ريتنج بيا. يا سيريال. دي غينا بس. Gora. فيريشن بابا كيقولوا كنا. Variation اللي working. كيبقى كنا. Variation بكمري كذا. Gora. اه. ريتنग مشو سيلر مشو دغه DSR. مشو. DSR पाते हैं. DSR. بیا سارے پاتې. DSR. गौर DSR. DSR. तो شو اه. دي اوس به څه کې؟ صحیح اوس شو. په دې ته موږ دا کرایټیریا ورواچو. ګوره همدا پروډکټ دی اسانه، تا ته به دا بله ورځ اسانه. ګوره ورته ښه. چې زه پوه کوم همدا پروډکټ دی. د ده بي اس آر څه دی؟ ایس ان څه دی؟ دا دی ایس ان د څه لپاره احسان الله ورور تا ته پته شته؟ اه. ایس ان د څه لپاره دی دا نمبر؟ دا نه نه دا خو پته نشته راته کنه. دې ته وایي ایس ان. ګوره ښه امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر، د دې دا مطلب دی که نه؟ امازون اه. هر یو پروډکټ ته چې دی یو خپل نمبر ورکړي، سپیسیفیک یو خاص نمبر یې ورکړي. دا د دې لپاره، دا د پېژنګلو لپاره وي. څنګه د پېژنګلو لپاره وي؟ دا اه. داسې وي که نه څنګه. امم. لکه زه تاسو ویم که نه په سعودي کې یا په دغه کې تاسو په دوبۍ کې که نه، په دوبۍ کې چې دی امم. دا د پېژنګلو لپاره نمبر دی. په دوبۍ کې ستا سره کوم سیم دی په موبایل کې؟ یو خاص اتصالات ده. اتصالات. اتصالات اوس چې هلته مطلب امم. په لکونو خلک به، په لکونو خلک به وي که نه، په دې لکونو خلکو کې چې اه. چا سره اتصالات نمبر دی، نو د هر یو به بدل بدل نمبر وي. اه. صحیح. بدل بدل به وي که نه، یو شان دي خو به نه وي. اه. نه 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 ګوره بدل کنټیکټ دي. کوي اوس احسان الله سره چې کوم نمبر دی او بدلي، یو بل کس سره چې کوم نمبر یې او بدلي، د دې لپاره یو کنټیکټ امم. کېږي. دا مطلب داسې دی چې یو د پېژنګلو لپاره صحیح شو. دغه رنګې ښه. دغه رنګې دا نمبر هم چې دی ګوره لکه د موبایل د نمبر په شان حساب دی. په امازون کې خو په لکونو په اه کروڑونو وای. پروډکټ دی، خو دا هر یو چې دی دا ایسن نمبر به دا بدلي. د دې لپاره چې موږ دې ته پې ورسېږو، دې پروډکټ ته په دې باندې موږ په دې نمبر باندې موږ رسو، دا به موږ پېژنو. چې ته کله دا پروډکټ پیدا اه. کړې نو ته به دا نمبر به اه. ملاوي، دا به ملاوي، نو تا ته به دې پروډکټ سره به ستا، اه. ته به دې سره ملاويږي دې پروډکټ سره، رابطه کی. دې سره به ملاویږي ستا به سره. رابطه کېږي. صحیح شو. دا د دې لپاره صحیح شو. دی. زه چې کله د هندوستان اتصالات نمبر ملاوم، احسان الله سره چې کوم نمبر دی زه به اه. هغه ملاوم، نو زه به هغې سره به زما رابطه کېږي. دغه رنګې چې ته دا وې رابطه. تا چې دې کې یو نمبر بدل دغه کو بدل ووخو، نو ستا پروډکټ به بدلېږي، تا ته به بل پروډکټ راځي. بل. بل راځي. صحیح. صحیح. ذهن دې کولاو شو. اه بالکل بالکل. دا دا به دی دلته مطلب. ایس اندام دی. دا به دلته سرچ کې ایګزیکټ همدغه پروډکټ به تا ته راشي. لیکن یو نمبر بدل و، خو ستا نمبر دی ما ملاو کو، یو نمبر مې پکې بدل و، خو بیا به زما رابطه تا سره نه کېږي، کېدای شي بل کس ته رنګ بل درکړي. چا سره بکیږي. صحیح شو. دا داسې همداسې اه. دی همدغه دا یې ښه مثال دی. د دې نه به بل ښه. صحیح. صحیح شو. صحیح. نو موږ به اه. داسې وکړو که نه چې دا ایسن نمبر چې دی د پېژنګلو لپاره، دا به موږ دلته فیس چې بله ورځ موږ دا پروډکټ صحیح شو. پیدا کوو، همدا نمبر به میلاو کړو. موږ له خو پته ده چې دا پروډکټ ښه پروډکټ دی، موږ به اه. دا نمبر به میلاو کړو. څه ورته وایي؟ دا نمبر کوډ سرچ کړو نو موږ ته به دا پروډکټ راځي. د هغې نه بعد به پوهېږي که نه، اه اه بالکل. د هغې نه بعد به موږ داسې وکړو پینټر دی. بس زه به درته داسې ویم که نه، اوس درته بل میتډ هم ښیم که نه، هغه بیا بل کلاس کې وایي. مم. بورې بور خو نه وي. نه 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 یم بول. ما ته به وایي ګوره دې ته به نه بور کېږي. د هغې نه بعد ایسن مونږ کاپي کړو. صحیح. ایسن مې اه. کاپي کړو. اوس مونږ ځان ته دغه کړي اسانه کړي. برانډ به یې مونږ ګورو. برانډ یې څه نوم دی؟ د برانډ نوم مې چې دی، د برانډ نوم مې چې دی ټیمپر دی. دې ځینې را کاپي کوه پیمپرز. او بس صرف یې دلته ورسوه. دې کې هېڅ هم نشته.
اره سنتر کافي دي کو پرواز صحیح شو. اوس چې ټیلر سیلرس دی. څومره ټیلر دی پکې ګوره ورته څومره ټیلر دی پکې څلور دی. هلته ولیکه څلور منثلي سیل څومره دی منتلی سیلری. منثلي سیل دی ګوره اسانه دی کنه 1000 پلس بالکل. 1000 پلس ہم، زما په خبرو پوهېږي احسان الله رو زما چې د اه خبرو بالکل بالکل. صحیح سخت ده ان شاء الله صحیح. سخت خو نه دی چې بنه لا 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 بیخي صحیح ده. زه کوشش کوم چې تاسو پوه کړم الله دې خوشاله کړي. خیر. بل ریټینګ ریټینګ یې. ریټینګ ہم، مې ګورو ګوره اوس اسانه دي مونږ ته سره دا ورته مونږ ته اه تاریخ پته اه لګي ریټینګ یې چې دی څومره دی 4.5 4 پوائنٹ. 4.5 بیا ساري څومره بیا سارے. نه هو سما په خیال الله 5 5 دی. 5 دی دلته یو اه. څه چې دی هغه مونږ نه پاتې شوی دی چې امازون پکې شته که نه ګوره لکه ہم، دلته دی امازون امازون آوټ اف سټاک یا ان سټاک داسې به لیکي په کیو امازون دا دی ګوره ها ہم، امازون چې په کیو ان سټاک ہم، ان سټاک ہم، تا پکې که پکې نو آوټ اف سټاک پوه شوې ہم، صحیح شو. ګوره تا سره دا ډیټا اوس محفوظ شو دا چې تا یو سل پروډکټ ځان سره کړه بله ورځ به تا ته اسانه پته لګي چې یاره ما چې کومه ډیټا ځان سره دغه کړې ده کلیکټ کړې ده کومه جمع کړې ده ګوره هغه ښه دا دی ګوره تا ته پته لګي چې دا ایسن دی دا د برانډ نوم دی دومره پکې سیلر دی دا منثلي سیل دی دا ریټینګ دی ہم، دا بي اس ہم، آر دی او دا امازون پکې آوټ اف سټاک دی ان سټاک دی ہم، پوه شو پرې صحیح. لکه دا شیټ به مونږ او بیا د استاد وبخښه د دې شیټ زمونږ د جوړولو مطلب څه دی؟ دا هم څه لپاره جوړ کړو دا شیټ؟ دا د دې دا لپاره دی دې لپاره دی کنه ته چې پروډکټ هانټینګ وکړې کنه ته به لګیا یې زه به تا ته اوس ویم چې ته به ما ته به په دې هفته کې ته ما ته لس پروډکټ به پیدا کړې نو هغه لس پروډکټ به ته به ځان سره څنګه دغه کې ځان سره به څنګه محفوظ کې هغې دا طریقه ده چې تا به شیټ جوړ کړی دلته به یو پروډکټ ایډ کړي ګوره دا موږ سره یو پروډکټ ایډ شو هسې مثال صحیح شو یو دا پروډکټ اوس مونږ ښه پروډکټ پیدا کړ دا مونږ سره دلته ایډ شو. دا موږ ایډ کو بل پروډکټ به ایډ کو اب دلته ایډ شو دریم پروډکټ ہم، څلورم پنځم نو په دې طریقې سره به ته ډیټا ځان سره جمع کړي صحیح شو بله ورځ چې ها. بیا موږ تا سره ډیټا پیدا شوه اوس یې دی که نه لکه ته لګیا یې پروډکټ هنټینګ کې تا ځان سره 50 پروډکټ دې پیدا کړه بله ورځ دې ته بیا وایي د دې نه بعد به موږ سورسینګ کوو لکه د دې برانډ سره به کنټیکټ کوو تا سره به ډیټا آلریډي پرته وي ہم، ته لاړې فزیکل مارکیټ ته هلکه دغه پروډکټ دی دا ریټینګ دی دا صحیح شو دا پوره کرایټیریا ده ته د دې پروډکټ په اسانه سره ته دا ہم، پیدا کولی شي خو چې ته ځان سره داسې ډیټا محفوظ نه کړي نو بیا به ته دا مطلب څنګه دغه کې مطلب دغه پروډکټ چې دي دا به ته څنګه پیدا کړي بیا خو نه پیدا کېږي دا مطلب دا به ځان سره ستا خبره محفوظ ساتي. دا به محفوظ ساتي کنه ګوره ته چې اوس زه تا ته دا ویم کنه مونږ په دې باندې دومره محنت وکړو دا پروډکټ دی مثال دا مونږ مطلب ستا. دا پروډکټ تا پیدا کړو نو دا د دې مطلب څه شو چې دغه د مونږ زمونږ د کرایټیریا مطابق دی خو د دې دا مطلب دی چې دا پروډکټ اوس زمونږ لپاره ښه دی اوس به د دې نه بعد به مونږ ځو د دې سپلایر سره به مونږ کنټیکټ کوو د دې سپلایر سره مونږ بالکل. کنټیکټ کوو نو داسې چې تا ځان سره لس پروډکټ ته وکتل یو دارې وکتو داسې بل وکتل بل داسې مطلب لس پروډکټ دې پیدا کړو ته به داسې کې د دې نه بعد به بیا څه وکړي دغه پروډکټ به راوالې ځان سره به محفوظ کړي صحیح شو چې دا تا سره محفوظ پراته وي چې بله بالکل. ورځ سره دې سپلایر سره کنټیکټ کې علي بابا ته ځي یا هر یو ته ځي تا د خو پته لګي که نه چې دغه پروډکټ دی او دغه دا ورکې مطلب دا کرایټیریا ده دا ورکې خصوصیات دا به چې ځان سره محفوظ په شیټ کې کېږي سنبال به ځان سره کېږي لکه دا موږ اوس سنبال کو
دا مونږ ځان سره دا سنبال. دلته دلته پاتې شو، دلته پاتې شو کنه. دا به ستا جیمیل کې پراته وي، دا د تر مرګه پورې دا نه ختمېږي، دا ډیټا دا پراته وي. اه. هر ټیم چې ته وغواړې صحیح. ته به دا راوالې. دا څومره زبردست کار دی. ستا ډیټا اه ده او بالکل. تا سره پراته ده. دا طریقه ده ګوره، مم. ډیټا به ځان سره په دې طریقې سره مینج کړي چې کله دې ډیټا مینج نه کړه، ځان سره دې ډیټا سنبال نه کړه، نو هر څه به درنه ګډوډي. اوس ته ځان سره زر پروډکټ داسې پیدا کړه چې ته یې ځان سره محفوظ نه کړي، ته یې ځان سره سنبال نه کړي، نو ستا پر دې ډیټا باندې څه زر پروډکټ پیدا کړه، دلته ولې شیټ جوړ کړه، دلته یې اډ کړه. ښه مزېدار ګورې چې څومره کې په لکونو پکې ته اډ کوي. دلته یې کېږده. بله ورځ چې اه. بله ورځ چې ته د دې نه بعد بیا ته څه کوې، ته غواړې چې یاره دغه پروډکټ دی، هلکه ما سره خو پروډکټ شته دی، 10 پروډکټ دي، را سره 20 پروډکټ دي. اوس زه غواړم چې دا لاړ شم او دا مارکېټ کې را پیدا کړم که نه، چې زه یې په امازون باندې خرڅ کړم. تا سره به آلریډي پراته وي. دا مم. ایسن دی، به دلته یې راواله سرچ کړه او دغه یې کړه په امازون کې. تا ته خو مې وویل په دې باندې پیدا کېږي. تا ته به ډایرکټ دغه پروډکټ مم. راځي. بس ته ورشه که په لوکل مارکېټ کې ګورې هلته ورشه، صحیح شو. هغې کې وګوره، داسې بالکل. په علي بابا کې وګوره، ورته ووایه سپلایر ته دا پروډکټ وښایه یار، دغه پروډکټ دی او دا زما په کار دی. د هغې نه بعد به څه وکړي، دغه یونټ یې به راولې په امازون باندې به سیل. خو چې تا سره ډیټا نه وي، تا زر پروډکټ دې پیدا کړه، تا ته سپلایر ووایي چې کوم پروډکټ و او تا ځان سره نه ده مینج کړې، تا ځان سره سنبال کړې نه ده، ته به ورته څه وایې؟ تا سره خو نشته. هیڅ نشي، هیڅ هغې هم نشي ویلی ستا خبره ځان هېڅ سره محفوظ فایده یې ساتي. نشته. فایده دا دلته به مم. تا ته کېږي چې تا ځان سره ډېټا سنبال کړي، نو دا مونږ ځان سره سنبالو. صحیح 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 شو. نورې طریقې هم دي. اوس ده. به ته فعل حال داسې وکړي که نه، نن زمونږ نه کلاس لږ لینک شو، د دې نه بعد به زه تا ته صحیح. طریقې ښیم، اسانه طریقې به درته ښیم، ته به کنفیوز کېږي نه انشاءالله. ته به داسې وکړي که صحیح. نه. صحیح ده که نه. صحیح ده. نن درس لږ دغه و ټف غوندې و، خو بیا هم الحمدلله بس چې زه ان ویډیو وګورم بیا مې په انشاءالله ذهن بیا هم رسېږي. اوس خو انشاءالله زه به هم څه راته خبره نشته. انشاءالله زه به راته داسې ویم که نه، زه به یې داسې کوی کوم لکه د ماشومانو شان، دا هېڅ دې له به نه کنفیوز الله. کېږي. دا اسانه کار دی. دا درس چې ته وګورې، یو ځل دا مم. کلاس وګورې که نه، نو دغه به شي، بیا به تا ته انشاءالله مسله نه وي. که وه بیا به ما ته میسج صحیح. وکړي. خو نن دا صرف دومره به وکړي که نه. اوس تا څه کار شو، تا مم. ته پته شته را روانې هفتې لپاره انشاءالله په دې طریقې سره مم. به ته دې کې ګورې، ډېر نه که نه ډېره 15 پروډکټ به ما مم. ته پیدا کړي. 15 ها. په صحیح یو هفته کې پنځه. ته ما ته 15 پروډکټ پیدا کړه. زه درته دا هم وایم چې دا طریقه چې دا لږه رنګي ټایم غواړي، په هر یو پروډکټ به ته لږ ټایم لګي. که 15 نه چې 2 دې هم پیدا کړه کنه بس دا کافي دي. بیا ورته زه د دې نه بعد داسې نو طریقه دلته وښیم. چې او بیا استاد د شیټ کې بیا ما سره دلته خو جیمیل دا ډایرکټ بل د جیمیل ته زما د جیمیل هغه هم ماته پته نشته کنه څه ورته کوډ دی چې شی دی. ته داسې جیمیل خو وکړه که لرو نه، خو. بل جیمیل ځان ته جوړ مم. کړه. اول بل جیمیل جوړ کړه داسې په کروم کې، او پاسورډ مم. ورته ځان سره، جیمیل خو زر جوړېږي، چې جیمیل دې جوړ کړو، پاسورډ ځان سره ولیکه، پاسورډ مو لیکه او جیمیل مو لیکه. صحیح شو. مم. هغه تا سره هلته جیمیل سیف. نشي. جیمیل خو زه خپله نشم جوړولی، دا هم راته بل چا جوړ کړی دی. ها اوس د درته دې ما سره د دې دا کوډ نشي نه پیدا کېږي څنګه. نه، جیمیل خو بلا شي جوړېږي، په مطلب په یو منټ اورې کې. به استاد. او اورم ویما، جیمیل خو ډېر به ایزي جوړ. استاد اورې. او زما आवाज اورې ته؟ هلو هلو. استاد اواز دې بند من کېږي. اوس مې आवाज صحیح شو؟ اوس صحیح شو. ما ها داسې یو جیمیل دې راته جوړ کړی وی چې همغه م ځان سره دایمي دغه کړی وی که نه دا داس چلو جیمیل. کا. اوس چې زه تاته در کوم بیا هم هغه ویریفیکیشن کوډ غواړي مم. پوره لانجه شي. اوس چې زه ځان سره جوړ کوم بیا زه تاته در کوم که نه، نو هغه د جوړولو نه بیا هغه سخت وي، هغه آه. ویریفیکیشن کوډ ماته راځي او بیا به هغه کلیک کړي نو پوره بیا پې ډېر زیات بازار شي. ماته مسلې ښه. نشته، په 2 منټو کې ښه. داسې وکړه که نه. که یو بل کس د سره یې په هغه باندې جوړ کړه یا په 1 منټ کې جوړېږي مړه. داسې وکړه چې جیمیل صحیح ده. زه صحیح ده. زه به څه چل وکړم، څه چل به برابر کوم. الله بس به دا خیر پکې کړي. اډ کی. خو داسې به کې چې دا رانه ایر نشي پاسورډ به ځان سره ولیکي په مم. یو کاپي کیسه کې ولیکه ځان سره، چې بیا بل ورځ چې ته دغه صحیح کې. ده. صحیح ده که نه. به دا شیټ به جوړ کړي صحیح او ده. څو پروډکټ به ماته پیدا کړي، څلور پنځه که پنځم نو یو 2 پروډکټ پیدا کړه ماته بیا وښایه. خیر دی که لږ ډېر کمې صحیح ده. زیاتې وکړي څه مسلې نشته. او را روان کلاس چې زه دی صحیح. بیا درته داسې مم. میتډ ښیم چې په مم. انشاءالله چې په 1 ګنټه کې به ته 20 پروډکټ پیدا کړي.
ښه په اسانه صحیح ده. لهجې سره. صحیح ده صحیح کنه؟ ده بل سره. صحیح شو. ان شاء الله دا ویډیو ګورم، ته دا ویډیو به ما ته راولېږه ان شاء الله. دا بل محنت ته خواهی به پیو. صحیح ده، کنفیوز خو نه یې کنه، څه مسئله خو نشته. نه 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 خیر درس اوله کې لګغی خو بیا چې پکې روان شي بیا ډېره مزه کوي. او دې خو دغه نشته ان شاء الله براډ اکاونټینګ دا به تا د دومره خوند درکې، بیا به ټیم به داسې تېرېږي په تا باندې کنه، په ګنټو صحیح ګنټو ده به ان شاء الله چې دا ځان تا- عملي شروع کوم له خیره، بیا ماته ان ها. شاء الله سم مسله به نه جوړېږي. مړه اوس ان شاء الله نه به الله دې کېږي. قدرمن لره. مسله نه الله دې خوشاله کته بي بازار کړي ورور او نه بخا نه مو نه تکلیفونه څه زحمتونه خبره دي نشته، الله اجر. مسله نشته. او بس دغه وه دلته را نېټ لږه الله مسله دې یې کنه، بس دا دی. صحیح ده کنه؟ صحیح. صحیح ده الله دې روغ لره ورور عزت دا به ماته برابر راویلېږه. دا زه ورته به ان د شاء خپل جیمیل الله هم ځان ته برابر. دا به زه راولېږم. صحیح ده ان شاء الله. صحیح ده صحیح ده. الله دې قدرمن لره ورور، الله دې خوشاله کړه، ډېره زیاته مهرباني. بس ښه صحت ولري ورور، ښه شپه مو لري. زه ان شاء الله زه دا هغه چې مې وکړه که څه مسله به بیا به زه تاته میسج وکړم. صحیح ده. بالکل بس ما ته میسج کوه. صحیح ده ان شاء الله. زه الله دې آباد لره ورور، ډېره مهرباني. ښه شپه ولري. کور ودان.